چچا چمن د خپل مالت اټولنه کنجوس انسانو. دوی کله چې به کلم څوک لاړه نو ډېر شي خبرو نه پس به ورته وویل بچی تاسو خو به چای نه څښئ که نه چای خو صحت دپاره ډېر نقصان دی څیز دی او شربت خو به هم نه څښئ ځکه چې دا خو ډېر زیات ګرم دی. ما به ستا لپاره بېکرنه کیکونه بسکټ څه راغوښتي خو مشکله ده چې هغه دوکانونه هم لا کولاو شوي. ور سموسو والا خو به لا تیل ګرموي مشکله ده چې هغه سموسې هم تیارې کړي. نو ته به آخر تر کومه دلته ناست یې او خپل ټایم به ضایع کوې. داسې خبرو ته و چې به مېلمه اکثر ځان کې ملامت او هغه به هلته نه پاڅېدو. یو ورځ د غرمې یو فقیر راغلو دی ته ډېر ور وټکولو خو چچا چمن ورته ورکولاو نه کو او د خپل کټ نه آواز ورکو څوک یې؟ فقیر ورله جواب ورکو بچی مان له یو 100 روپۍ راکړه چې ځان له روټۍ واخلم. ما سره تلکاري خو شته خو روټۍ راسره نشته ډېر زیات اوږې یم دعا به درته کوم. زه دلته مه خپله مخه کو هسې تنګول مه کو زه خپله غریب سړی یم ما سره داسې درک نه لګي او ته راشې دلته ما تنګې. پته نشته چې دا خلک د کوم ځای نه راځي چې کله مو ګوره نه څه به غواړي او دې ورته به راغلي. مهرباني وکړه دلته نه ځکه نه ډېر بد به در سره وکړم. د فقیر د خپل ورنه خالي لاس ولېږله او ډېر زیات یې بېعزته کو او هغه ورته بیا خیرې وکړې. الله دې همیشه د خوراک نه لرې وساته خوراک دې بالکل نصیب نشه چې ته داسې د خلکو زړونه ازاروې. فقیر چې څنګه دا خیرې وکړې نو هغه هلته نه روان شو او لاړو. اور لږې ورځې پس د چچا چمن په معده باندې ډېر سخت درد راغلو. چچا چمن ډېر درد د وجې نه ژړا شروع کړه او د دې کورواله دې زر زر هسپتال ته بوتلو. هسپتال کې د ډېر شي ټسټونه وشو. ټسټونو نه پته ولګېده چې د دې معده کې زخم دی. ډاکټر ورته وویل چې ته به موږ سره دلته 10 ورځې هسپتال کې داخل یې چې موږ ستا صحیح مکمل علاج وکړو چې ته زر تر زره ښه شې. 10 ورځې پس چې دې کور ته لاړو نو دې ډېر زیات کمزوری شوی و. هر وخت به کټ کې پروت و او چې څه به یې خوړو نو هغه به یې نه هضمېدو. دې که به صرف ماستم او خوړو نو هغه به هم د الټیو کې او واپس به یې راغورځول. او چې ډاکټر ته به لاړه نو ډاکټر به ورته تا به بیا څه بد پرهیزي کړي او دې ته به دوباره ټسټونه ولیکل او هغه به بالکل صفا و. دې خپلې دوايانې په ټایم خوړې خو د هغې نه باوجود هم ډېر ټیک نه شو او رنګ یې رس تر زه زیړېدو او چې څه به یې خوړو نو واپس به الټۍ کولې. دې خپل د حالت د وجې ډېر زیات پریشان و او دې نه د شپې خوب هم تښتېدلی و. چې څنګه د دې سترګې ورلې نو دې خوب ولیدو چې د دې مخې ته یو غټ دیګ پروت دی او دې د هغې نه رجرلي او خلکو له یې ورکوي. چې څنګه سهار شو نو چچا چمن خپل خوب خپل کور والا ته وویل نو هغوی ولې دا مشوره ورکړه چې موږ به خیرات وکړو او غریبانو باندې به روټۍ وخورو. اور چچا چمن یو دیګ والا ته آواز کو او هغه نه تپوس وکړو عبدالغفور بچی 10 کیلو دیګ رجمان دی به ټوټل څومره خرچه راشي؟ دیګ والا ورته ټوټل خرچه وویل. چچا چمن چې څنګه د 10 کیلو رجو خرچه واورېده نو هغه ډېر زیات پریشانه شو. خو بیا یې سوچ وکړو چې کیدای شي زه دا خیرات وکړم او زه بالکل صحت یاب شم اور په سبا له دې خیرات وکړو. اور آخر چچا چمن هر یو کور ته رجې ولېږلې. د دې خیرات نه بس چچا چمن ډېر زیات پرسکون او خپل حالت کې بهتري هم محسوسوله. خو د دې هر څه نه باوجود دته چې به کله هغه فقیر را یاد شو نو د باندې په درد شروع شو. دغه شان ډېر شي ورځې تېره شوې او یو ماښام د یو فقیر اواز راغلو څوک شته چې زما مدد وکړي؟ چچا چمن چې څنګه د فقیر اواز واورېدو نو په منډه منډه ورته لاړو چې وایي کتو نو هم هغه یو فقیر ورته ولاړو. چچا چمن زر د فقیر لاس نه ونیو او ځان سره دننه راوستو. چچا چمن الګ ولېږلو چې ورشه بازار ته او مختلف قسم ډشز راوړه. چچا چمن دې دپاره بریاني، چکن، سیخ کباب او آیسکریم راوغوښتل اور خپله ورسره هم کېناستو. دواړو په یو ځای ښه ډېر شي روټۍ وخوړه. فقیر چې واپس تلو نو هغه ډېر زیات خوشحاله و. یو هفته پس چې چچا چمن خپل ټسټونه وکړو نو هغه بالکل کلیر و. ښکلي ماشومانو چې کله ستاسو په دروازه څوک فقیر راشي نو کوشش کوئ چې خالي لاس یې مه لېږئ او د هغوی نه ډېر شي دعاګانې واخلئ.